السلام علیکم پښتنو ما سره د سپورتس متعلق دو نیوز دي. اول نیوز دا دی چې پاکستان د T20 سکواډ اعلان وکړو د نیوزیلند د ټورو هغه کې محمد رضوان یې ډراپ کړی دی. حیرانکن طور پر یې ډراپ کو ځکه چې هغه کپتان او T20 نه بابر اعظم هم ډراپ کو. اوس کپتان دی سلمان آغا او نائب کپتان دی شاداب خان. حالانکه یو څو سیریز مخکې سلمان علي آغا نائب کپتان او اوس یې کپتان کو. په T20 کې شاهین شاه افریدي او محمد حارث هم شته. البته د T20 نه نسیم شاه ډراپ کو، خو ون ډے کې بابر اعظم او محمد رضوان دواړه شته. T20 نه دې دواړه ډراپ کړه. دویم نیوز دا دی چې فائنل به اوس لاهور کې نه بلکې دوبۍ کې وي، ځکه چې انډیا سیمی فائنل وګټلو. سیمی فائنل کې انډیا آسټرالیا له اسانتیا سره شکست ورکو. آسټرالیا انډیا له 264 ټارګټ ورکو. هغه له انډیا د ویرات کوهلي ذریعې شکست ورکو. ویرات کوهلي چې وروتو نو انډیا بیټینګ مشکل و. پاور پلے کې 2 وکټې پرېوتې. اینا پس ویرات کوهلي ډېر زبردست اننګ وکړو او 84 رنز یې وکړو. عمده کشان انډیا آسټرالیا بدترین شکست ورکو. اوس به فائنل لاهور کې نه بلکې دوبۍ کې وي، ځکه چې انډیا پاکستان ته نه راځي. دویم سیمی فائنل به نن کېږي په لاهور کې د ساوث افریقا او د نیوزیلند ترمنځ. او مرګرو که تاسو د نیوز او د ریاکشن ویډیوګانې خوښوئ نو زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د حوصلې دپاره کمنټ هم ضرور وکړئ، لایک کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د خدای په امان.